د کندوز عمومي امنیتي حوزې مسؤلین د دغه ولایت په ابدان دښته کې 2 تنه وسلوال غله هغه مهال ونیول چې غوښتل یې په یاده سیمه کې له هیوادوالو پیسې لوټ کړي. امنیتي مسؤلین زیاتوي چې دغه وسلوال غله د دې ولایت اړوند د الچین سیمې اوسیدونکي دي چې له یو اندازه نغدي پیسو او 2 میل وسلو سره یو ځای ونیول شول. د کندوز ولایت امنیه قمندانۍ اړوند د عمومي امنیتي حوزې پولیسو وړمه ورځ 2 تنه وسلوال غله د اختیارځان سیمه کې چې یو شمېر هیوادوال لوټلي وو چې د یو کشفي راپور په اساس 2 میل اسلحو سره بالفعله ونیول شول چې د یادو مظنونینو سره 2 میل اسلحې عبارت له 1 میل کلاشینکوف او 1 میل بریټا تفنګچه او یو څه نغده پیسې هم وې. له دې سره نیول شوي وسلوال غله د خپلو جرمونو په تړاو داسې وایي: نوم مې حمید الله دی، د کندوز ولایت یم، د غلا په تورې نیولې. نوم مې رضا خان دی، د کندوز ولایت یم، د غلا په تورې نیولی. له بلې خوا امنیتي مسؤلین د سیمې ځایي اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې هیڅ چاته به د منځته راغلي امنیت د امن نظم ګډوډولو او نورو ناوړو فعالیتونو په تړاو اجازه ورنه کړي. موږ د عمومي امنیتي حوزې ولس ته دا ډاډ او اطمینان ورکوو هر هغه څوک چې دغه امنیت اخلالوي، بې بندوباري کوي، هغه به نیسو، عدلي او قضایي ارګانو ته به وروسپارو. د یو بل خبر له مخې د کندوز 5مې حوزې امنیتي پولیسو یو تن د یو اراده رکشا د غلا په تور نیولې چې غوښتل یې د رکشا د کندوز له لارې تخار ولایت ته انتقال او هلته وپلوري. د کندوز په مرکز کې د وسلوال غله داسې مهال نیول کېږي چې څو ورځې وړاندې د دغه ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې یو تن حرفوي غل هم امنیتي پولیسو نیولی و چې د دغه ولایت له بېلابېلو سیمو یې څاروي غلا کول.